واده کړې ښځې چې د خاوند د منیجر سره یې ناجایزه تعلقات جوړ کړی دی او بدکاریانې ورسره کړي دي. کتونکو دغه ښځې ټول معلومات ټول ډیټیل در سره شریکوم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دغه ښځې چې خاوند یې کومې فیکټرۍ کې کار کوو، د هغه فیکټرۍ منیجر سره یې ناجایزه تعلقات جوړ کړی دی او بدکاریانې ورسره کړي دي. کتونکو نن سبا که موږ وګورو نو د موبایل استعمال ډیر په غلطه طریقه سره کیږي او د موبایل نه دغه خلک چلونه زده کوي او همغه طریقې په خپل روزمره زندګۍ کې کوي چې د دغه وجې د دوی کورونه ډیر په تباهۍ سره روان دي. که موږ نن سبا وګورو ډیرې واقعیاګانې ډیره حادثې هم دغه شانتې شروع شوي دي. دغه واده کړې ښځې چې د خاوند په موجودګۍ کې د خاوند د منیجر سره یې ناجایزه تعلقات جوړ کړي دي او بدکاریانې ورسره کړي دي. د دغه ښځې د بدکارۍ ویډیوګانې چې هغه منیجر ترې جوړې کړې وي او دغه ویډیوګانې خاوند کتلي دي او خاوند پې پوهه شوی دی چې زما منیجر سره زما د ښځې داسې غلط تعلقات دي، نو خپله ښځه د کوره شړلې ده. دغه ښځې بیان ورکړی دی چې ما نه غلطي شوې ده او زما خاوند چې په کومه فیکټرۍ کې کار کوو د هغه فیکټرۍ منیجر سره ما ناجایزه تعلقات جوړ کړی او دغه بدکاریانې مې ورسره کړي دي چې زه خپل خاوند را شړلی یم، د کوره یې بهر ایستلی یم. دغه ښځه وایي چې زه یو ورځ د خاوند فیکټرۍ ته لاړلم، زه خپل خاوند پسې لاړم چې څه پیسې ترې راوالم او کور دپاره سودا راوړم. په دغه دوران کې ما سره د دغه فیکټرۍ منیجر میلاو شو او زه خپل دفتر ته بوتللم چې هلته ما سره یو څو خوږې خبرې وکړي او چای را باندې هم وڅښلو. نو په دغه دوران کې زما ورسره دوستي جوړه شوله او په دغه دوستۍ کې مونږ دې حده پورې لاړو چې یو بل سره دغه غلط کارونه وکړل او دغه منیجر ما نه مازې واخیستلې چې یو څو میاشتې بعد را باندې خپل خاوند پوه شو او اوس یې زه د کوره شړلې یم. نو کتونکو دا د دغه واده کړې ښځې ټول بیان معلومات چې در سره شریک کړو. کتونکو تاسو د داسې ښځو باره کې سره یا ساتئ، خپل رایه په کمنټ کې ضرور شریکوئ او که ویډیو هم تر اخره پورې کتلی وي نو ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت میلاویږي.